السلام علیکم خوږو دوستانو. امید دی چې راته روغ او جوړ به وئ او د انګلیسي زده کړې تېره شوې ویډیوګانې به مو په غور سره زده کړې وي. یو ځل بیا د انګلیسي زده کړې پروګرام ته راته هرکلی وایم. دوستانو په تېرو ویډیوګانو کې موږ تاسو جریزو معنا شروع کړې وه چې له د هغې له جملې څخه موږ تاسو درې سټرکچر ولوستلی او نن وار رسېدلی دی د وروستنۍ سټرکچر د جریزو معنی چې هغه نیګیټیو انټراګیټیو په انګلیش کې ورته وایي او موږ تاسو پښتو کې ورته ویلی شو چې منفي سوالیه سټرکچر. منفي سوالیه سټرکچر یعنی هغه سټرکچر چې سوال پکې کیږي. نو راځو دوستانو په درس باندې پیل کوو. خو تاسو مخکې له درس څخه که چېرته زموږ یوټیوب چینل تاسو نه یې سبسکرایب کړی نو ایل ډي ټیچرز یوټیوب چینل په ډېرې مهربانۍ سره درسره سبسکرایب کړئ. دوستانو راځو درس باندې پیل کوو. دوستانو لکه څرنګه چې موږ تاسو سوالیه سټرکچر ولوستله نو د هماغه ډول منفي سوالیه سټرکچر هم ده خو دومره فرق ورسره لري چې دلته په دې کې ناټ راغلی دی. نور هماغه خبره ده. راځو دوستانو لږ غوندې تشریح ورکوو. کله چې موږ تاسو منفي سوالیه سټرکچر جوړوو په جري زمانه کې لومړی موږ تاسو داسې وکړو چې ټو بي ورب به سار ته یوسو. دوستانو د یوه خبره د سره یاد لرئ چې کوم وخت تاسو سوالیه جمله جوړوئ په انګلیسي ژبه کې نو تاسو به هر وخت ټو بي ورب د جملې سر ته وړئ. ټو بي ورب د جملې سر ته. ټو بي ورب یعنې څه؟ په تېرو ویډیوګانو کې موږ په یې باندې ډېر خبرې کړي دي، هغې ته هم راجع کولی شئ، خو دلته هم لږ غوندې درسره وګورئ چې ټو بي ورب معنا is are am. همدغه درې حروفو ته ټو بي ورب ویل کېږي. is are am. نو تاسو په دغه درې حروف په هره سوالیه سټرکچر کې چې د هرې زمانې سټرکچر وي په هغې کې به تاسو دغه سر ته وړئ لکه دلته چې موږ سر ته وړي دي. کله مو چې ټو بي ورب ولیکل له هغې وروسته به تاسو راشئ سبجیکټ به ور واچوئ. سبجیکټ څه ته وایي؟ د دې په اړه کې هم موږ یوه پوره ویډیو جوړه کړې ده خو دلته یې ستاسو د اسانتیا لپاره یو ځل بیا درته راوړم. دوستانو دې ته ویل کېږي سبجیکټ. تاسو ښه وګورئ په غور سره. آی وي یو دې هي شي ایټ همدغه ته ویل کېږي سبجیکټ پروناون یا تاسو موږ تاسو د اسانتیا په خاطر ته سبجیکټ وایو تر څو تاسو ښه زده شي. بیا به راشئ کله مو چې ټو بي ورب دلته ولیکل له همدغه ټو بي وربونو څخه بیا به تاسو له همدغه هغه څخه حروفو څخه یو سبجیکټ دلته ولیکئ او کله مو چې سبجیکټ ولیکئ هغې ته به بیا ناټ ور واچوئ. ناټ به ور واچوئ. له هغې وروسته به تاسو راشئ ورب به دلته ور واچوئ. د ناټ څخه وروسته به ورب ولیکئ او له ورب څخه وروسته به همغه ورب ته آی ان جي ور واچوئ. آی ان جي د پلس 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 دا معنا چې بیا به دا ور جمع کوي، بیا به دا ور جمع کوي، دا به ورسره ولیکئ، بیا به دا ورسره ولیکئ. نو تاسو به د ورب سره آی ان جي جمع کړئ یعنې آی ان جي به ورسره ولیکئ او له هغې وروسته بیا ما تاسو ته مخکې هم دا خبره کړې وه چې سی او ایم معنا کمپلیمنټ. کمپلیمنټ معنا ستاسو خوښه ده چې جمله نور په هر ډول تاسو پوره کوئ، تاسو لپاره کوم ممانعات نشته دی. دوستانو نور تاسو کولی شئ جمله پوره کړئ. راځو دوستانو مثال ته تاسو به انشاءالله ښه ورباندې پوه شئ. مثال کې د خوږو ملګرو د مثال ته ښه په غور سره فکر کوئ او د مثال ته چې ما کوم رنګونه ورکړي دي د همدغه رنګونه د تاسو ښه په غور سره وګورئ او دا رنګونه د پاس کوم سټرکچر چې ده د همغه رنګونو معنا ورکوي. هغه هلته چې کوم یو حرف او یا کوم شی کوم معنا لري د هغې معنا ما دلته راوبسلې ده. اوس ګورئ ورته دوستانو. لومړی به تاسو راشئ کله چې دلته په سټرکچر کې ذکر شوي دي چې ټو بي ورب به راوړئ. ټو بي ورب ما دلته ټو بي ورب راخیستی دی. تاسو وګورئ هغه په تور رنګ کې دی، دا په تور رنګ کې ایز ټو بي ورب مې راخیستی دی. له دغو دریو ټو بي وربونو څخه ما ایز غوره کړی دی. ایز ټو بي ورب مې سر ته راوړ او له هغې وروسته دلته په سټرکچر کې لیکل شوي دي چې بیا سبجیکټ راوړه. سبجیکټ نو د ایز لپاره سبجیکټ چې دی په تېره ویډیو کې مو ورباندې خبرې کړې دي هغې ته تاسو مراجعه وکړئ. نو د ایز لپاره سبجیکټ چې دی هغه یا به تاسو دوستانو هی راوړئ یا به شي راوړئ یا به ایټ راوړئ. دا نور نه شی راوړئ. ما د همدوی له جملې څخه یوازې هی راواخیست ځکه دا د ایز لپاره سبجیکټ دی او له هغې وروسته تاسو سټرکچر بیا وګورئ خوږو دوستانو. هلته لیکل شوي دي چې اوس ناټ راوړه. ناټ نو دلته ما ناټ راواخیست. دوستانو یو خبره ته مو فکر وي چې د ناټ په ځای تاسو بل شی دلته ونه لیکئ لکه د سبجیکټ په ځای چې موږ دلته هی ولیکله او یا مو د ټو بي په ځای ایز ولیکل. نه همغه ناټ به دلته راکوزوئ. تاسو همغه ناټ تاسو وګورئ همغه به دلته راکوز کړئ او له هغې وروسته دلته په سټرکچر کې ویل شوي دي چې ورب ولیکئ. ورب یعنې فعل ولیکئ. د انګلیسي ژبې کوم یو فعل چې ستاسو خوښوي. ما فقط سپیک راخیستی دی. تاسو کولی شئ دلته رایټ ولیکئ، دلته ایټ ولیکئ، دلته ټاک ولیکئ، دلته ګو ولیکئ. کوم یو چې تاسو لیکئ چې فعل وي فقط هغه به تاسو دلته ولیکئ او بیا دلته لیکل شوي دي چې بیا د ورب څخه وروسته آی ان جي راوړه. آی ان جي دغه دی خوږو دوستانو. آی ان جي ما همغه راوړې ده
خو دې خبره ته مو هم فکر وي چې د انجي په ځای تاسو کوم بل شی ور وانه چوئ، نه هماغه انجي به دلته فقط راکوزه کوئ، انجي به ورسره ولیکئ. او له هغې وروسته دلته ویل شوي دي چې کمپلیمنټ جمله اوس نوره پوره کړه تا. دغه د جمله اوس خوږو دوستانو موږ پوره کړې ده په ناو سره. تاسو چې دلته څه شی لیکئ نور تاسو آزاد یاستئ. اوس جمله څنګه شوه؟ جمله دا ډول شوه. د جملې ته اوس غوږ ونیسئ. Is he not speaking now؟ آیا هغه اوس خبرې نه کوي؟ ما درته مخکې دا خبره کړې وه چې د جري زمانې هره سټرکچر چې تاسو لیکئ، هر مثال چې تاسو ترجمه کوئ، نو اوس به په پښتو کې ورسره وایئ، ځکه چې دا د اوس معنا ورکوي. Is he not speaking now؟ آیا هغه اوس خبرې نه کوي؟ دوستانو دا مثال زه اوس درته سم لیکم، دا جمع عالمي مو ورڅخه ایستلی دغه دی دوستانو، تاسو یې په غور سره وګورئ. دا دوستانو د پسنۍ مثال دی. دغه مثال دی خو ما فقط دومره کړي دي چې له دغه څخه مې دغه د جمع علامې ایستلې دي، ځکه تاسو بل چاته د جمع علامې پکې ونه لیکئ. دا خو ما یوازې ستاسو د اسانتیا لپاره د جمع علامې پکې لیکلي دي. وګورئ دوستانو مثال څه ډول شو. Is he not speaking now؟ آیا هغه اوس خبرې نه کوي؟ اوس په خبرو باندې لګیا نه دی؟ دوستانو درس مې بیخي درته اسان کړی دی، دومره مې درته اسان کړی دی، دومره خوري مې ورباندې کړي دی چې خبرې څه کوي. خو تاسو کوشش وکړئ درس زده کړئ در سره. فکر نه کوم چې له دغه څخه نور څوک کوم استاد یا بل څوک دا درته اسانه کړي. خو دوستانو که چېرته زموږ نورې د کورس ویډیوګانې د انګلیسي ژبې د کورس ویډیوګانو ته لاسرسی تاسو پیدا کول غواړئ، هغه غواړئ چې ولولئ، نو تاسو به زموږ یوټیوب چینل ته داخل شئ دننه، او هلته به تاسو پلی لیست ووهئ او د پلی لیست لاندې هلته تیار د لرنینګ انګلیش کورس په نوم سره کورس تیار پروت دی. له همغه ځایه تاسو کولی شئ چې د همدا قسمت او نورې کومې ښکلې ویډیوګانې چې موږ پورته کړي دي هغه ټولې تاسو وګورئ او ورڅخه مستفید شئ. او دوستان یو بله خبره سره په یاد لرئ، بعض دوستان به دا شکایت کوي چې موږ ته ستاسو ویډیو نه رارسیږي، نو تاسو داسې وکړئ چې د زموږ یوټیوب چینل چې دی دغه تاسو در سره سبسکرایب کړئ، او له هغې وروسته دغه په د څنګ کې د سبسکرایب په څنګ کې کومه د زنګ علامه چې ده، د زنګ نښه یا د ګنګړي نښه چې ورته وایي، دا د زنګ نښه به ووهئ او دلته به بیا تاسو په آل باندې کلیک وکړئ. دا معنا چې موږ چې هره ویډیو پورته کوو تاسو ته به ټلیفون ته در رسیږي بغیر له سرچ څخه ډېر په اسانۍ سره. دوستانو نننی درس په همدغه ځای بس دی، ویډیو نه اوږدوو. تر بیا د الله په امان مو په دعاګانو کې در سره یاد ساتئ. الله مو مل شه.